السلام علیکم ویلکم ټو میډیسن ان پښتو وذ فیاض یوټیوب چینل ته که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. نن موږ راوړی تاسو ته یو بل بهترین ایټم د دې فواید څه دي، د دې نقصانات څه دي، دا په څه کې استعمالیږي، د دې ټولو پوښتنو ځواب به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. نن موږ راوړی دی تاسو ته یو میکس کمباین ایټم، د کوم نوم چې دی ګوناډیل ایف سربیکزیډ ګولۍ او ایویان 400 ملي ګرام. موږ مخکې هم ویډیو جوړه کړې وه، خو هغه ګوناډیل ایف او سربیکزیډ وي او همدارنګه سربیکزیډ او ایویان 400 وي. نو بعضې دوستانو بیا موږ نه پوښتنې وکړې چې په کمنټونو کې چې آیا موږ کولی شو چې د دغه درې واړو ایټمو استعمال وکړو. نو موږ هم لازمه وګڼله چې دغه درې بهترین ایټمې د کوم چې انسان ورته په روزانه ژوند کې ضرورت لري او د دې استعمال کوی شي، نو موږ هم لازمه وګڼله چې په دغې باندې ویډیو جوړه کړو تر څو زموږ کتونکي د دې څخه پوره فایده واخلي. نو راځو اول د دې فوایدو باره کې خبرې کوو. که یو کس کم مرضونه ولري، یا کوم تکلیف ولري، هغه کولی شي چې د دې ایټم استعمال وکړه. دغه درې واړه ایټمې دغسې ایټمې دي چې دا د ټولو ویټامینونو نه چې هغه کوم انسان ته اسینشل وي او ضروري وي، هغه ویټامینونه په دغه درې واړو ایټمو کې شته دی. اول به موږ خبرو وکړو د مردانه طاقت باره کې. که وګورو زموږ اکثر پښتانه هغه مسافرو کې وي، هغه نورو ملکونو کې مسافریانې کا، ډېر ټیم په مسافرۍ کې تیر کا، کورونو ته نه راځي، نو هغلته هغه نه بعضې وخت غلط کارونه وشي، د هغه سپرم ډېر کمزوری شي، مردانه طاقت یې کم وي، نو هغه کولی شي چې د دغو ایټمو استعمال سره د خپل مردانه طاقت پوره علاج وکړه. ځکه چې یو څوک مردانه کمزورتیا ولري، نو د دې ایټمو په استعمال سره د مردانه طاقت پوره کیږي، مردانه طاقت ستونزې حل کیږي، د ټایمینګ زیاتیږي، او دا کولی شي چې کوم کس د مردانه طاقت کمزورتیا ولري، هغه کولی شي د دغو درې واړو ایټمو په استعمال سره د دغې ستونزې حل ممکن کړه. ځکه چې دا یو ډېر بهترین ایټمې دي. دا ملټي نیشنل کمپنو چې سربیکزیډ ایبټ جوړه کړې ده، همدارنګه ګوناډیل ایف ګیټس کمپني جوړه کړې ده، همدارنګه ایویان 400 مارټنډور کمپني جوړه کړې ده، چې دغه درې ملټي نیشنل کمپني دي په پاکستان کې، او بیا دا درې واړه ډېرې بهترینې کمپنیانې دي او دغه ایټمې جوړې کړې دي. نو که یو څوک مردانه کمزورتیا ولري، هغه سپرم کمزوری وي، ټایمینګ یې کم وي، هغه کولی شي چې د دغه استعمال وکړي. نو موږ به هم د ویډیو په آخره کې د دې پوره استعمال طریقه تاسو ته وښایو. دوهم، د یو چا سپرم ډېر کمزوری وي، د هغه اکثر ټیسټ وکړي، نو دغه ټیسټ کې د ایکټیو کوم مقدار چې دی دا کم راځي، او د هغې په وجه بیا د هغه اولاد نه وي. نو که چا د اولاد مسله وي او ایکټیو سپرم کې ایکټیو کم وي، او مطلب ډیت سلګش یا زخم پکې زیات وي، نو هغه کولی شي د دې ایټم استعمال وکړه او د خپل د سپرم ایکټیووالی یا هغه د سپرم ژوندیوالی دا زیات کړه، تر څو الله تعالی ورته نیکعمله نیک صالح اولاد ورکړي. یو څوک د اولاد ستونزه ولري او مشکل ولري، نو هغه هم کولی شي چې د دې ایټمو استعمال وکړه، نو الله تعالی به ورته اولاد هم ورکړي. همداسې که موږ وګورو زموږ اکثره پښتانه د مختلفو سوچونو او فکرونو په وجه باندې د هغو ویښتان ډېر کمزوري شوي، ویښتان یې ماتیږي، ویښتان یې غورځېدلي وي، نو د دې ایټمو په استعمال سره د ویښتانو ستونزه هم حل کیږي، او یو څوک که ویښتان کمزوري وي، هغه د دغې ستونزې په ختمېدو کې ایویان 400 او سربیکزیډ ګولۍ او همدارنګه ګوناډیل چې د مختلفو طاقت فارمولو څخه جوړ دي، نو د ویښتانو ستونزه هم دې سره حل کیدی شي. همدارنګه ایویان 400 ام جی ګولۍ چې دي، ورسره سربیکزیډ ګولۍ چې دي، دا په سکین په وایټنینګ کې یا د سکین په سپینوالي کې یا د سکین د خشکوالي په ختمېدو کې هم ډیر مؤثر دي. نو که د یو چا سکین کم خشکوالی ولري، رټه ولري، نو هغه کولی شي چې د دې ایټمو استعمال سره دغه ستونزه حل کړه. نو که د یو چا سکین خشکوالی ولري، وچوالی ولري، او هغه سکین کې رټې وي د مختلفو ویټامینونو د کمی په وجه، نو هغه کولی شي چې دغه ایټم استعمال وکړه، او چې تر څو د بدن ویټامینونه پوره شي، نو د دې سره به د سکین ستونزه هم حل شي. همداسې بعضې وخت که موږ ګورو د مختلف کله چې په بدن کې مختلف ویټامینونه کم شي، کیلشیم کم شي، نو د هغه دې سره د خپو درد وي، د ملا درد وي، همداسې د هغه زړه ستړی کېږي، دروند کار نشي کوی، مزل نشي کوی، ځکه چې د ده په بدن کې د کیلشیم کمی وي، د ویټامینونو کمی وي، نو هغه کولی شي دغه ایټمو استعمال وکړه، د سربیکزیډ ګولو، د ایویان ګولو، د ګوناډیل ایف ګولو، نو دې سره به د ده د کیلشیم او د بدن مختلف ویټامینونه پوره شي، نو دا به بیا نه د ملا د درد نه شکایت کا، نه د خپو درد نه، او نه د بدن د نورو مختلفو دردونو نه به شکایت کا، بل به یې مردانه
طاقت هم دې سره برابر شي او همداسې د سکین خشکوالی به هم ختم شي. همداسې به د بدن د مختلفو دردونه چې کوم دردونه د مختلفو ویټامینونو د کمی په وجه په انسان کې وي د دې ایټمو په استعمال سره به دغه ستونزې هم حل شي. نو دغه درې ونه ډېر بهترین ایټمې دي چې په دې کې د بدن د مختلف طاقت فارمولې چې کوم د بدن د مختلفو برخو کې کمزورتیاوې ولري نو دغه ایټمو په استعمال سره او ځکه چې دې کې ډېر مختلف ویټامینونه د طاقت دي نو دغه ستونزې چې کوم بدن کې وي نو دغه حل کولو کې ډېر مؤثر تمام شوي دي او استعمال هم ډېر کیږي ځکه چې دغه یو ډېرې بهترین ایټمې دي. ملټي نیشنل کمپنیو جوړې کړي دي او قیمتونه یې هم د نورو ایټمو په نسبت باندې کم دي. او بل ښه خبره دا وي چې دغه درې ونه ایټمې که موږ وګورو په هر میډیکل سټور کې ایویلیبل دي او په هر میډیکل سټور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي نو دغه هم یو ډیره ښه خبره ده چې په هر میډیکل سټور کې په اسانۍ سره هم پیدا کیږي. ملټي نیشنل کمپنیو هم جوړ کړي او که پرایس ته یې راشو پرایس هم د دې ډیر کم وي. نو زه به تاسو ته د دې هر یو ایټم خپل خپل پرایس هم وښیم چې دغه قیمتونه دي او دومره ګولۍ پکې وي. که د سربیکزیډ ګولو پرایس ته راشو نو دغه 30 ګولۍ په 400 روپۍ باندې وي. یو ډبې کې 30 ګولۍ او 400 روپۍ د سربیکزیډ ګولو قیمت دی. همداسې که ګوناډیل ګولو قیمت له راشو نو دې کې 4 پلتې وي یعنې په یو ډبې کې 40 ګولۍ وي او یو ډبې په 1400 روپۍ باندې دی. همداسې که ایویان ګولو ته راشو نو ایویان ګولو کې په یو ډبې کې 10 پلتې یعنې 100 ګولۍ په یو ډبې کې وي او دا یو ډبې تقریبا په 1078 روپۍ یا 1078 روپۍ باندې دا یو ډبې وي ایویان 400 mg. نو که موږ راشو پرایس دا هم د دې ډیر مناسب پرایزونه دي او ګولۍ هم پکې ډېرې وي او ملټي نیشنل کمپنیو هم جوړ کړي دي نو دا ډیر بهترین ایټمې دي او موږ تاسو ته ریکمنډ کوو کوم کسان چې مردانه طاقت کمزورتیا ولري سپرم یې کمزوری وي اولاد یې نه وي او د بدن د مختلفو ویټامینونو د کمی په وجه د هغه په ملا باندې په خپو باندې درد وي نو هغه کولی شي چې د دغو ایټمو استعمال وکړه او دغه ستونزې ته د تل لپاره د پای ټکی کیږدي. نو که زموږ ویډیو مو خوښه شوي وي نو چینل ځان سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ ترڅو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې موږ ستاسو مخې ته راوړو ترڅو تاسو ترې په خپل روزانه ژوند کې پوره فایده پورته کړئ. تر بلې ویډیو پورې چې زه فیاض خان بیس ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې ستاسو مخې ته راوړم ماله اجازت راکړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله تعالی په امان د خپل ځان او خپلې روغتیا پوره خیال وساتئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ.